داسې دغه نشته صحي دغه چې مثلا دلته نظارت وسي موټرانو ته یا مسافرینو ته موټرانو ته د شپې چې راسي او موږ بیرته د ورځې هلته موټر ته خېږو او دا موټران باید صحي چې دغه وسي نو کټ موټر راځي او اوس بیا په تېره اوس بیا ډېر سپاریان پکښې کېږي د دغه مریضۍ په خاطر چې د ایران او دغه زګي سره راوړي نو هغه موټران چې دلته خالي کېږي بیا پیاده خلک پر پښو ځي نو دغه باید چیک سي معاینات یې وسي چې دغه مریضي ورکه سي. دا چې افغانستان ته خلک داخل سي بیا د افغانستان د ولایتونو ترمنځ دوی رفت آمد کوي په دې اړه تر اوسه پورې نه د WHO او نه د عامې روغتیا د وزارت او د ریاست داسې یو تفاهم لیک شته چې موږ خلک سکرین کړو یا د هغوی څخه بیا موږ پوښتنې وکړو یا د هغو د تکلیفو د ازارو د هغه باعث وګرځو نو ټول مشکل په همغه سرحد کې حلیږي. وخت چې مشکل هلته حل سو بیا دوام ورته اړتیا نشته.